سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډکه او مفیده ویډیو لرم. تمه ده ویډیو تر پای را سره وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یو بوډا سړي به هره ورځ په کوڅه کې یو ماشوم هلک لیده چې په لوڅو پښو به یې د فوټبال لوبه کوله. د دې بوډا سړي به هر وخت په دې ماشوم زړه بدېدو. یوه ورځ بوډا سړی لاړ او یوه جوړه نوي بوټونه یې واخیستل او ماشوم ته یې وویل: راشه دا بوټونه په پښو کړه. ماشوم بوټونه په پښو کړل او په خوشحالۍ یې له بوډا نه وپوښتل: وبخه بابا، ته خدای یې؟ بوډا په مسکا وویل: نه زویه. ماشوم وویل: بیا نو حتما د خدای دوست یې، ځکه چې ما تېره شپه صرف خدای ته ویلی و چې بوټونه نه لرم او یوه جوړه ښکلي او ښایسته بوټان راکړه. نو هماغه و چې خدای مې سوال قبول کړ او تا راته ښایسته بوټان ډالۍ کړل. نو درنو لیدونکو، تل باید په ژوند کې هڅه وکړو چې له بېوزلو سره مرسته وکړو او لاسنیوی یې وکړو.